بسم الله الرحمن الرحیم. ان تبدو الصدقات ښکارا ورکوي تاسو خیراتونه فنعما هي نوخه خبره ده و ان تخفوها او کچری پټي ورکوي تاسو دا صدقات وتؤتوها او ورکوي الفقراء فقیرانو ته فهو خير لكم نو دا ډیره غوړه ده تاسو د پاره ويكفر عنكم من سيئاتكم او لري بګړی تاسو نه بدی تاسو والله رب العالمین بما تعملون په هغه څه چې تاسو یې کوئ خبیر خبردار دی. لیس علیک هداهم نشته دی ستا په ذمه باندې پیغمبره هدایت ورکول دوی ته ولکن الله یهدی من یشاء لیکن الله هدایت کوي چاته چې وغواړي. الله خپل پیغمبر ته وایي چې پیغمبره تا سره هدایت ورکول په اختیار کې نشته دی صرف تا ته بیان اختیار دی چې د حق او د باطل بیان ورته وکي باقی نور هدایت ورکول دا زما په لاس کې دی. وما تنفقوا او هغه چې خرج کوي تاسو من خیر د سمالنا فلانفسکم نو د خپل ځان د پاره دی چې د خپل ځان د پاره دی نو په کار دادا چې معمولی او ردی شی موږ د الله په لار کې ورنکو خشه او جید او کرشه موږ تاسو ورکو د الله په لار کې. وما تنفقون او نه خرج کوي تاسو الا ابتغاء مگر د پاره د لټولو وجه الله د رضا د الله تاسو چې کوم خرج کوي د الله رضا لټوي په دې باندې. وما تنفقوا من خير او هغه څه چې خرج کوي تاسو د سمال نه يوفى اليكم نو پورا به درکړي شي بدله د هغې تاسو ته وانتم لا تظلمون او په تاسو به ظلم ونه کړی شي. للفقراء الذين دا صدقات دي د پاره د فقیرانو الذين او به د فقیرانو کې داغه کسانو احسرو چې بند کړي شوی دي فی سبیل الله پلار د الله کې لا یستطيعون چې نه لري دوی وسدور بند ګرځیدلو د سفر کولو یا د کسب کولو فلار د پزمکه کې يحسبهم الجاهل ګمان کوي هغه باندې نه خبر سړي اغنیا امن التعفف د مالدارانو د وجد ځان ساتلو د سوال نه تعرفهم پی جنبت دوی لرا بسیماهم پنخد دوی لا يسالون الناس سوال کوي دوی د خلقنا الحافا پن خطو سرا په سختي سرا نخلی چا پسنه. وما تنفقوا هغه څه چې خرج کوي تاسو من خیر د سمالنا فإن الله نو بشک الله رب العالمین به علیم په هغه خپوه دی.